سلامونه، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د تلې میزان 18 د اکتوبر 8 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. په کابل کې د 2.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پرانیسته وشوه. له همدې ځایه ټولو کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت مو په هر مورد کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګذاري او هڅو ته هرکلی وایي. له قرغیزستان څخه افغانستان ته د پټرولو صادراتو کې زیاتوالی راغلی. او اسرائیل د حزب الله د یو جوړپوړي مشر سهیل حسین حسیني د وژنې خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې د 2.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو د پیل پرانیست غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې یادونه وکړه چې د دې پروژې پیل به د هېواد د انرژۍ په برخه کې مهم ګام وي او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د برېښنا تولید او انرژۍ په سکتور کې د هر ډول پانګونې ته هرکلی وایي. ملا برادر همدارنګه د دې پروژې په اهمیت ټینګار وکړ او ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته یې بلنه ورکړه چې په افغانستان کې په انرژۍ د نورو برخو کې پانګونه وکړي. نوموړي ویل چې اسلامي امارت د پانګوالو د ملاتړ او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې پوره همکاري کوي او د دې پروژې په بشپړولو سره به د افغانستان د انرژۍ اړتیاوې په یو شمېر سیمو کې په ښه ډول پوره شي. دا پروژه به په راتلونکو کلونو کې د برېښنا تولید زیات کړي او د افغانستان اقتصادي ودې ته به هم مثبت اغېز ولري. له همدې ځایه ټولو کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت مو په هر مورد کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګذاري او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته درسره کوي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټه چې د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د ټولو ذیدخلو وزارتونو استازي غړیتوب پکې لري، د پانګونې چټک ادرس دی چې له پانګوالو سره د پروسو په ترسره کولو کې لازمه او مؤثره مرسته کوي. د افغانستان برېښنا شرکت او واویا او زورلستان شرکتونو له محترمو مسؤلینو او نورو دخیلو اړخونو څخه زیاته مننه کوم چې د دغې مهمې پروژې د پیل لپاره د عامه او خصوصي مشارکت قرارداد لومړی مراحل په بریالیتوب ترسره کړل. هیله لرم چې د پروژې عملي چارې به د ټولو منل شوي معیارونو سره سمې پر مخ ولاړې شي. د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل شوی. د افغانستان سرپرست حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی. د دې وزارت نن د اکتوبر 8 پر خپلې ویبپاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزني ولایتونو کې شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. تېره اونۍ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو له کبله سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونو سربیره د دوی په سلهاوو جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د افغانستان سرپرست حکومت وایي په یو میاشت کې تر 40,000 جریبه ډېره ځمکه له غصب بیرته راګرځول شوې. دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. سرپرست حکومت په دې اړه چې دا ځمکه یې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دي ویلي. له دې وړاندې اسلامي امارت د غصب د مخنیوي او غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه، مقررات او کمیسیون جوړ کړي وو. که څه هم دا معلومه
نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو د تیر حکومت د ښار جوړونې وزارت په 2019 میلادي کال کې ویلي وه په ټول هیواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې وه. په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم جوړ شوی او ورځنی نړیوال نندارتون د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره ځانګړی شوی دی. په دغه نندارتون کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کولو ترڅنګ افغانستان د نن او بهر د افغاني تولیداتو بازار ته لومړیتوب ورکول شوی دی. نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا جوړ شوی چې پکې د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او جاپان پانګوالو هم ګډون لري. دا کابل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نوم جوړ شوی و ورځنی نندارتون دی چې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو سوداګرو ته هم ځانګړی شوی. په دغه نړیوال نندارتون کې ښځو هم ګډون کړی. کورنیو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ افغانستان کې پانګونې ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو هڅول د دې نندارتون د جوړولو اصلي موخه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه چې دغه نندارتون یې جوړ کړی وایي د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترڅنګ ایران، ترکیه او جاپان د دغه نړیوال نندارتون ګډونوال دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي په دغه نندارتون کې تر 55 زیاتې غرفې ایراني پانګوالو ته ځانګړې شوي. مختلفو هیواداتو څخه لرو چې ډېر بخش زموږ ایران تشکیلوي. تقریبا د ایران څخه تقریبا 60 غرفې یا در 52 غرفې دي. د مومند په وینا د یاد نندارتون موخه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ټینګول په ګوته شوي. له بل لوري محمود سیادات د ایران او افغانستان د ګډې خونې مشر وایي له دې وروسته باید د اختصاصي نندارتونونو پر ځای د تخصصي نندارتونونو په طرف لاړ شو. سیادت زیاتوي په پام کې لري د هیواد په لویو ښارونو هرات، قندهار، ننګرهار او مزار کې هم دغه ډول نندارتونونه په لاره واچوي. باید بریم به سمت نمایشگاه‌های تخصصی، یعنی از نمایشگاه‌های اختصاصی باید فاصله بگیریم، بریم به سمت نمایشگاه تخصصی. حتما برنامه داریم در ولایات اصلی در جلال آباد، قندهار، مزار و خب در هرات. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی سوداګر د خپل محصولاتو د پلور په موخه د پانګونې راجلبولو لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړول مهم بولي او زیاتوي افغانستان له دې لارې کولی شي له نورو هیوادونو سره اقتصادي، سوداګریزي، تخنیکی او تکنولوژیکی اړیکې ولري. رشد و شکوفایی و توسعه و پیشرفت کشور افغانستان و به تبعش تبادل اقتصادی، بازرگانی و فنی و تکنولوژی بین کشورها با افغانستان داشته باشه. د دغه نندارتون بل ګډونوال په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان پخوانی استازی حسین اونی بوتسالی دی. نوموړی اوس د واو یا رغنیز ترکی شرکت سلاکار دی. د هغه په خبره یاد شرکت له تیرو 15 کالو په افغانستان کې کار کوي. بوتسالی چې اوس یې افغانستان کې د بریښنا په برخه کې پانګونه کړې وایي افغانستان د لمریزې بریښنا د تولید لپاره مناسب هیواد دی. شرکت ساختمان سازی 77 تقریبا 15 سال میشه که افغانستان کار میکنه. کندهار هم کارها جور کردیم، چیز سانترال شمسی کاربار 15 مگاوات اونجا جور کردیم و تقریبا 3 سال میشه که چیز میکنم، کاربار تولید میکنم. د نندارتون بله ګډونواله زهرا محمدي ده. زهرا له کوچنیوالي له رنګونو سره مینه وه، خو زهرا ځکه له نور ځانګړې ده چې نقاشي په ګوتو نه بلکې په خوله کوي. معلولیت د زهرا محمدي ارادې نه دي کمزوري کړي. لوړو فولادي ارادو یې دا رنګینې نقاشۍ د کابل تر ملي او نړیوال نندارتون را رسولي. زهرا له سرپرست حکومته د خپل لاسنیوي ترڅنګ د هنر برخې ملاتړ هم غواړي. از کودکی نقاشی میکردم و حالی هم مدت 2 سال میشه که نقاشی را کار میکنم. من همراه دهنم نقاشی میکنم. از دولت خواست ایست که همیشه ما را حمایت کنه، به خصوص بخش هنر، که بتونن بیشتر خوبتر کار کنن و اگه من حمایت شم میتونم انشالله به دیگه کشورام آثار خدا ببرم به نمایش بگذارم. تیر ورځ له همدغه سټیجه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پر کور دننه او نړیوالو پانګوالو غږ وکړ چې افغانستان ته راشي او په یاد هیواد کې پانګونه وکړي. برادر زیاته کړه تر بل هر وخت افغانستان امن دی، دلته سرمایه ګذارۍ لپاره بهترین او ښه فرصتونه برابر شوي دي. نجیب الله درویش، موج نیوز، کابل.
په لوګر کې د ترافیکي پیښې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر د ترافیکو مسؤلین وایي چې د لوګر پکتیا لویې لارې اړوند په تیره سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ترافیکو مدیریت ویان ګل محمد همت څرګنده کړه چې دغه پیښه د سراچاو کاسټر موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د هغه په وینا په دې پیښه کې د یوې ښځې ژوند له لاسه ورکړی او 11 کسان نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی چې لوی علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. د قرغیزستان څخه افغانستان ته د پټرولو صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د قرغیزستان د عیسایي ملي کمیټې په وینا دغه هیواد سږ کال په لومړیو 7 میاشتو کې افغانستان ته 20 ځله زیات پټرول صادر کړي. د راپور له مخې قرغیزستان د 8.9 میلیونه ډالرو په ارزښت 700,000 لیټره پټرول افغانستان ته صادر کړي دي. په داسې حال کې چې تیر کال یې په ورته موده کې یوازې 19,300 لیټره پټرول صادر کړي وو. افغانستان ته د قرغیزستان د صادر شوو پټرولو اوسط قیمت هر لیټر 15 سنټه ښودل شوی او دغه هیواد د خپلو ټولو صادر شوو پټرولو 84% افغانستان ته لیږي. د نورستان مرکز پرون برېښنا کوټ پروژه د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړه او نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده پروژه چې لګښت یې د افغانستان برېښنا ریاست له لوري ورکړل شوی، کارونه یې د 4 میاشتو په موده کې تکمیل شوي. د نورستان مرکز پرون برېښنا کوټ پروژه د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړه او نن عملاً ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده پروژه چې لګښت یې د افغانستان برېښنا ریاست له لوري ورکړل شوی، کارونه یې د 4 میاشتو په موده کې تکمیل شو. د نورستان ولایتي مسؤلین وایي د دې برېښنا په جوړېدو سره د مرکز پرون او خواوشا سیمو خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شو. خاریان هم ترې استفاده کوي او 300 شاوخوا د ښار نورې کورنۍ هم ترې استفاده کوي. او همدا شانته موږ تصمیم او اراده لرو چې د لاین بره کلو ته هم وغځو او ترتیب هم روان کړی ده. 300 کورنۍ نور هم ترې انشاءالله مستفید کېدای شي. بل لور ته د یاد ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې د مودو شته کړاوې پای مومي او د برېښنا د نعمت څخه برخمن کیږي. دوی وایي برېښنا د ژوند اشد ضرورت دی چې د دې برېښنا کوټ په جوړېدو سره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. زمونږ سیمستر وم سیمستر دی تقریبا باید دی کې ښې زده کړې موږ ترسره کوو. موضوعات یې راکړي دي، یعنې داسې موږ ته پروپوزل یې راکړي چې هغه په کمپیوټر لیکل کېږي او چې برق نه وي خو بیا دغه وسایل هم بیا کار نه کوي. نو موږ زیات خوشحاله شو چې دغه برق زر تر زره جوړ کړو، موږ ته آماده کړ. د برق په راتګ سره ډېره زیاته خوښي ښایو او زموږ په کاروبارونو کې او په نور په هوټل په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغله. د برق په راتګ سره مثبت تغیرات راغله البته. او د نورستان والي صاحب نه هم ډېره مننه کوو چې د برېښنا د بند څخه او د برېښنا د فابریکې څخه څو وارې نظارت وکړو. نو د والي صاحب د کور ودانې چې په دې د برق په راتګ سره ډېرې هلې ځلې وکړلې. د نورستان د برېښنا امریت د مسؤلینو په خبره یاد برېښنا کوټ د 1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د دولتي ادارو سربیره سلګونه کورنیو ته برېښنا رسوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اعلان کړی چې د هیواد په 22 ولایتونو کې له 160 روغتیايي مرکزونو سره د 1.4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درملو او طبي کیټونو مرسته کړې ده. دغه سازمان نن سه شنبه د میزان 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ له خپلو شریکانو سره په ګډه ژمن یو چې روغتیايي خدمتونو ته د لا ښه لاسرسي او په محرمو سیمو کې د خلکو ژوند وژغورو. په خبرپاڼه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د ژمني غبرګون د پلان د یوې برخې په توګه 1.4 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 114 ټنه روغتیايي کیټونه او د اړتیا وړ درمل مرسته وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغو مرستو کې هغه درمل او تجهیزات شامل دي چې په سړه موسم کې به له موسمي ناروغیو سره د مبارزې په موخه پر اړمنو کسانو وویشل شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یاد ولایتونو کې به څه باندې 800,000 کسان له دغو مرستو برخمن شي.
پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM پر فعالیتونو د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له مخې بندیز لګولی. د دې بندیز تر شا د غورځنګ لخوا د قومي عدالت په نوم د جرګې رابلل یو مهم عامل ګڼل کیږي. د PTM مشر منظور احمد پښتین دغه پریکړه ظالمانه بللې او ویلي دي چې PTM تل د عدم تشدد لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مدني فعالیتونو مخه دې نیسي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ته دې اجازه ورکړي چې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې هیواد به جګړې ته تر هغه دوام ورکړي چې ټاکل شوي موخې ترلاسه کړي. نوموړي د جګړې موخې د حماس له منځه وړل، د یرغمل شوو کسانو بیرته راستنول او له غزې اسرائیلو ته د هر ډول ګواښ پای ته رسول یاد کړي دي. نتنیاهو زیاته کړه چې دا جګړه یوه سپېڅلې دنده ده او تر بشپړولو به یې دوام ورکړي. بلخوا د حماس ویان ابو عبیده په یو ویډیو پیغام کې ویل چې اسرائیل پرته له زور په بل څه نه پوهیږي. هغه خبرداری ورکړ که جګړه دوام ومومي پاتې یرغمل شوي کسان ممکن ووژل شي. په همدې حال کې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله اړوند 120 هدفونه په نښه کړي او حماس پر اسرائیلو راکټیز بریدونه کړي چې 2 اسرائیلي میرمنې یې ټپي کړي. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په غزه کې نږدې 240,000 کسان وژل شوي دي. او اسرائیلو د حزب الله د یو جګپوړي مشر سهیل حسین حسیني د وژلو خبر ورکړی. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د حزب الله ډلې یو جګپوړی مشر سهیل حسین حسیني په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وژلی دی. د اسرائیلو پوځ دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي حسیني وژل شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستی خبر مو د سپورټ له ډګره ده چې د افغانستان اتلانو لیګ فوټبال سیالۍ د ختیځ او جنوبي زونونو د لوبډلو ترمنځ د جلال آباد فوټبال لوبغالي کې پیل شوي. د ختیځ زون فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله صافی وایي یادې لوبې د هغو لوبډلو ترمنځ دي چې په خپلو ولایتونو کې لومړي مقامونه ګټلي دي. په دې لوبو سره به یو بل پړاو ته لار ومومي. د افغانستان اتلانو لیګ فوټبال سیالۍ د ختیځ او جنوبي زونونو د لوبډلو ترمنځ د جلال آباد په لوبغالي کې پیل شوې. د ختیځ زون فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله صافی وایي یادې لوبې د هغو لوبډلو ترمنځ دي چې په خپلو ولایتونو کې لومړي مقامونه ګټلي دي چې په دې لوبو سره به یو بل پړاو ته لاره ومومي. د هغه په وینا دغه لوبې به 10 ورځې دوام کوي او هر یوه لوبډله به 15 لوبې ترسره کوي. د افغانستان د اتلانو لیګ د غوراوۍ سیالۍ دي د دوو زونونو ترمنځ چې د لوی پکتیا او د لوی ننګرهار ولایتونو ترمنځ دغه سیالۍ په لاره اچول شوي دي. دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لیګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه 10 ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. 10 ورځې دوام کوي، هره لوبډله 15 لوبې کوي چې تر څو د امتیاز په ډول وګورو چې کومه لوبډله به قهرماني ترلاسه کوي. د ختیځ زون فوټبال لوبغاړي وایي خوښ دي چې په ننګرهار کې ورته لوبو کولو زمینه برابره شوې او له دې لارې به ملي او نړیوال لوبو ته لاره پیدا کړي. د دوی په خبره د فوټبال په برخه کې په ختیځ زون کې ګڼ لوبغاړي شته دي چې لا پټ پاتې دي چې دغه ډول لوبې ورسره په پرمختګ کې همکاري کولی شي. ډیره زیاته مننه کوو د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه چې دغه لوبې کوربتوب ننګرهار ولایت ته فدراسیون ته وسپاره او دغه لوبې واقعا کولی شي د استعدادونو په رشد کې ډیره مثبت تمامه سي ځکه زیاتره استعدادونه چې دي هغه په لرې پرتو سیمو کې دي هغوی به روښانه سي او واقعا چې فوټبال کولی شي د ځوانانو منځ کې له نشي توکو څخه د مخنیوي لپاره یو ښه سمبول اوسي. هیلهمن ځکه یو چې مقصد د دې نه کولی شو چې د زون قهرمانانو ته لاره پیدا کړو او مقصد د هغې څخه کولی شو چې مقصد به د اسیا په هغه وجنګېږو د اسیا په مقام وجنګېږو. د جنوبي زون راغلي لوبغاړي بیا وایي ډېرې کمې اسانتۍ ورته برابرې شوي دي. دوی معیاري لوبغاړي نه لري او همدارنګه په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي تر څو وکولی شي د فوټبال له ډګره هېواد ته ویاړونه راوړي. د فوټبال فدراسیون نه غوښتنه دغه ده چې موږ ته میدانونه زیات جوړ کړي، زموږ ته د فوټبال په برخه کې زیات توجه وکړي.
ځوانانو دپاره ښه زمینه باید مساعد کړي. یوازې دا سټیډیم نه، یوازې ښوونځی لوبغاړي نه، باید ښه ځایونه لري، باید موږ ته ښه ځایونه باید د زمینه سازي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ ترسره شوې دي چې په تیر کې لومړی مقام د ننګرهار لوبډلې په خپل نوم کړی و. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه ولرئ.